ساينس په هغه لویو انسانانو کې دی چې د ځان تر ګټه تېر وو خو کولی شوه ډېر مراني به اوس هم وایي ډېر مندوخېل به مشمنونو یې څه وکړل هلته د لوږې مړ شو خدای به هم کمیشنر وایي چې کمیشنران چې د هغو قبرونه ته معلوم دي که به ما ته معلوم ما دې خدای ووایي زموږ د وطن چې څه پښتانه کمیشنران دي که به د یوه قبر ما ته معلوم ما دې خدای ووایي د ساین قبر دی په سوو کلونو ولاکه ورک شي دلته اوس خلک شمار کړي پر لارې راتله ماشم خان جوګدی سپین ږیری سړی په مخه رالي را روان دا هاشم خان څه شي دی د ساین سره د چمنه خلک را روان دي له هغه لرې درابڼه را روان شوي دي له هغه موسیخیل را روان دي د څه دپاره په هیل خو نه دی ورشریک خو په دې راغلی دی چې د ځان مشر یې بولي د ځان مخکښ یې بولي د ځان د لښکر میر یې بولي محمد اکا غړمر ماته خبره کوله دا محمد دا نو به ناست دي د ساین راته ویل ما ساین ته اوس په څه بلاغته ول دول دا لوی غر وینې دا کسې غر ول ما ورته هو ول دول په دې کې هم دومره ورکوټې سوری کړی دی مخطوب الله یا ټیمه کې شی مې ورکړی دی داسې داسې ښوروم نو دا خو ډېر کوچنی شی دی دا لوی غر به ستا په خیال نه وښوري زه په لګیا یم دا غر ښوروم غر معنا دی پر دې کام چې د مریتوب پر دې کام چې د غلامۍ پر دې کام چې دا تور خپس که ناسته ده دا ولاړوم د نوره نه که پسې پره زه دا ویایم تی پر موږ ګواه اوسئ انشاءالله تی خیالي لاس په ږیره کې دوه راته وکئ که په دغه ټیمه کې دا غر موږ نه واړوه موږ پښتانه نه یو دا به اوړي که خدای کول خامخا به اوړي مېړني چې یار پر یو خوا مخه کې هر څه کولی شي موږ د خدای خوار کې که موږ د بل ملک نه شو خدای دې د هر چا وطن ګلزار کې جنتونه دي دوی ته مبارک لیکن عزیزانو لامن یې ولې تر راټکه دا خاوره زموږ ده دا موږ پلرونو په ډېره لوی قرباني خوندي کړې ده دا پر موږ حق لري په فارسي کې یو شعر دی زیار ځای وایم وای حب الوطن از ملک سلیمان خوشتر خار وطن از سنبل و ریحان خوشتر یوسف که به مصر بادشاهی میکرد میگفت گدا بودن کنار خوشتر علی ماخ په پوهېږي هغه فارسي زده ده پښتنو چې کوم خلک فارسي نه پوهېږي دا وایي وایي د وطن مینه د سلیمان تر مینه لا خوږه ده د وطن خوږه ده د وطن ازغي و سړي ته د بل تر ګلانو زیات ښایسته ایسي یوسف علیه السلام چې پلار یې پیغمبر و دی هم پیغمبر و ول یوسف علیه السلام په مصر کې باچا و ول ده به ویله چې دا باچایي مه وایي زه د خپل کنان کلي ملنګ وی زیاته به شو نو چې یوسف علیه السلام د پیغمبر زوی یوسف علیه السلام په خپله پیغمبر دا وایي چې که زه د کنان ملنګ وی تر دې شوم چې د مصر باچا یم عزیزان په دې موږ نه یو ګرم که موږ د خپل وطن پر ننګه لاس وله ورکو سره ملګري سو کنې بیخ مخیږي ثاني د هغه لښکر دا جنډه محمد جان چې خبر راته وکړه مال دا به نه کوم په قید وبې کوم دا جنډه په هنه کې 15-20 کسه جوړه کړه د پښتانه قام د وطن تحریک ګټه وکړه صوبې جوړېدې پښتون بې برخې پاتې سو دا پښتون نه په پښتانه ګډ سو نه ځان له یو شی ورکړي قبایل روسو پورې هلته پاتې دي په پنجاب کې هم ډېر پښتانه پاتې دي نو ځینې پښتانه خانشید پکښې سامي پکښې په هنه کې سره کښېنستل چې ورور دا پښتون خو بې برخې پاتې سو د پښتانه شپول نه سو معلوم پر پښتانه باندې د بل شپول د بل نوم وتپل سو راسې خپله پارټۍ جوړه نو یې دا پارټۍ جوړه کړه د دې نوم نیشنل عمومي پارټۍ په بریکټ کې ورسره ولګوله پښتونخوا ټیک د صحیح ده صحیح د صحیح ملګرو د پښتونخوا پر ننګه د ډېرو زړو ملګرو سره ځان را پرې کوي پښتونخوا یې نه کړه جوړه لیکن یو کار وسو دغه پښتونخوا نن پر پېښور ولګېدی ګرده به نه یې راغلی یو کیسه راغله ګرده به نه یې راغلی دا نوم 28 کسو یا 29 کسو پر هڼه کې وکړي خسایي پکې ناست و خانشیدو سایو مولوي عبدالله د بوستانو چې ورور موږ پر دې خفه یو چې زموږ وطن ولې نو سره یو لهذا راسې خپله پارټۍ جوړه کړو نیشنل عمومي پارټۍ پښتونخوا نن دا ده دا ستوری پر سایي غوړېدلی دی د کسې پر غره چې هر چېرې ته راګرځې هغه خلک چې زموږ د ملګري خفه کېږي به نه زموږ وروڼه دي زموږ عزیزان دي چې هر چېرې ته راګرځې په یو
پر یو راغه باندې دا جنډه ولاړه دا د هغه ټیمک لښکر دی چې اساني ما ټیمک ورکړی دی و دې غره ته اوس د دې جنډې نیونکي غړیالي ځوانان په هر ټبر کې په سوو دي موږ نه د چا سره بدي کوو خدای دې د بدۍ وساتي نه د چا سره یوه خبره کوم عالمان ناست دي نن ورځ نه و لیکن کوم یې عزیزه مولوي صاحب ما تا سره وعده ده دغسې مې در سره وعده ده د قرآن نظام چې هر وخت راوستی پښتونخوا ملي په قطار کې نه و موږ د خدای د جهان هم بې ایمانه تېر کړي دغه دې بې ایمانه تېر که په دې راتلی چې پلانی ووټ راکړه قرآن څوک توبه کاږه قرآن به سړی څنګه نه مني قرآن کریم خو ډېر لوی عظیم کتاب ما ورته چا سره مجلس کوه محمد اکا سره مې کوه چا سره مې کوئ ما ورته وکړه د قرآن شریف خو ډېر لوی کتاب دی که موږ دوه درې آیات هم سم ومنو موږ یو په یو مختبله کې ولکه وخېږو اوس د قرآن شریف یو کوچنی آیات دی بسم الله الرحمن الرحیم قرآن کریم کې وایي وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان تاسو د خیر او تقوا په کارو کې د بل سره کومک کوئ د بدۍ او د ګناه په کار کې کومک مه کوئ چې دا موږ پښتو سره وکړو زموږ په وطن کې ګسه بدي ولا کوئ چې دا یو وایي خو یو آیت قرآن شریف خو دونه کتاب چې دغه یو آیات په اخلاص موږ ومنو او داس وکړو او د الله ګواه کړو او دا وعده وکړو چې دا آیات چې څه وایي دا به منو قسم دی زموږ د وطن ټولې بدۍ ختمې شي لا ښکاره خبره ده وایي د خیر په کارو کې د بل سره کومک وکئ د ګناه په کارو کې مه کوئ د تقوا او د خیر په کارو کې کومک د بدۍ او د ګناه په کارو کې کومک مه کوئ یو بل آیت مبارک دی ګرد نه وایي علما ناست دي قرآن شریف کې الله پاک وایي ته یې رښتیا ګواهي مه پټوئ اوس موږ کله رښتیا ګواهي ورکول خو ګل پښتانه یو لمونځونه هم کوو تهجد هم کوو اشراق هم کوو څاشت هم کوو الله پاک وایي تاسې رښتیا ګواهي مه پټوئ که ستی د پلار خلاف هم دارنګه نور واړه واړه ایتونه خو موږ عزیزانو مولوي صاحب هر در جماعت چې یاست موږ ورونه یاست موږ د سر سترګې یاست وطن ور اخیستی دي خواست درته کوم مهرباني وکړئ راسئ لاس وله ورکړو سایي د سایي لښکر انشاءالله الرحمن ته زموږ مشران یاست زموږ ورونه یاست مشران زموږ دپاره د پلار حیثیت لري کشران دی لکه زموږ بچیان نور زموږ همزولي دي وروره تی ته موږ دا واک درکوو نن یې درکوو پخوا مې هم درکړی دی په تی د خدای هم پسې په تی د قرآن هم پسې که پر موږ شک راغلی چې پلانۍ خبره د قرآن د آیات خلاف کوئ راته ویې وایاست که مې وکړ بیا ژبه مې راپرېږئ که مې پر موږ شک راغلی چې ملا مې ماته څه ګېډې مې غوړې کړي د سایي لښکر یاست ملا مې ماته څه وطن مې خرڅ کړی دی زموږ مرګ ته یې روا ده عزیزان د کام ناتار په کام راګرځي مرادم هم نه کې ښکاره کېږي ته یې راسې وره پښتو سره وکړو لاس وله ورکړو هېڅ به رامه ولکه وخوري نه د چا سره بدي کوو نه د چا سره بدکاري کوو موږ هم کام یو موږ هم انسانان یو زموږ هم ښځې دي زموږ هم بچیان دي حق لري ولې دا دومره خلک په دوبۍ کې ناست سایي به دا خبره کوله ښایسته وطن د جنت دغه وطن سوره رحمان کې نعمتونه الله بیانوي دا هر نعمت په دې وطن کې شته څکه دې مه پوسه دویم موږ ولې موږ یې خرڅوو د سایي لښکر دا و موږ خو وعده کړې ده ته موږ ته نور څه نشئ کولی عزیزانو دعا خو راته وکړئ پر دعا خو مو کارتوس نه ګارېږي دعا خو راته وکړئ هېڅ بلا موږ ولکتی خالي دعا راته وکړئ چې وروره یاره ګړندي مړونه مې مړه شي ګړندي مړونه خو ته یاست عزیزانو ګړندي مړونه دا زموږ یو ګړندی مېړه دغه ویل فتح خان بډیس په نقل کې دغه ول د شپېتو بړیڅو ورځ په ورځ کامی هندوستان د سرو مچیو ګربینی دی د شپېتو بړیڅو ورځ په ورځ کامی 22 کاله کېږي زموږ سرونه پرې کېږي دا غړیالی کام دی که بل کام وایي ښځو به هم ژړل نر به هم ژړل ملا به هم ژړل پیر به هم ژړل فقیر به هم ژړل 22 کاله کېږي یار داود را ولاړ شو کور خراب ظاهرشاه یې پورې وه په سوو خلک د باشي یې لرې کړل بیا ترک یې را ولاړ شو داود یې پورې وه په سوو خلک یې مړه کړل بیا امین پر ترک یې حمله وکړه بیا یې په سوو خلک د باشي خلک مړه کړل بیا بل پر امین حمله وکړه هسې موږ یو غړیالی کام دی زورور کام دی زورور سړي زېږوي کنې موږ اوس خوش خوش بلای سره پاته وای نو سایي زموږ د کام په هغه غړیالیو مړو کې وو چې د دې کام دپاره یې خیر غوښت د دې کام پر خپل وطن یې د کام اختیار غوښت د دې کام د ښځو د بچیانو دپاره عزت غوښت
یوه خبره به نن وکړم خدای ته به غاړې خلاصې کړم تی به ګرد خفه کړم پروا نه لري د دې